د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الهود له 20 آیات نه تر 65 آیات پورې. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وما نرى لكم من نقر تاسو دي پارا علينا پا من باني اي نوحا سرد استا دي اتباعنا سرد استا متبعيننا من نقر تاسو دي پارا علينا پا من باني من فضل سپزلت بل نظنکم کاذبین من په تاسو باندې ګمان کو کاذبین دروغزن. ته هم دروغزن په دعوه د نبوت کې، ستا متبعین هم دروغزن دي ستا په تصدیق کې چې ستا تصدیق یې کړی، ځکه جمع راوړ. قال نوح علیه السلام ورته یا قوم ای قومه رأیتم خبر را که ان کنتو که زیمه علی بینة په حجت باندې من رب لجانب د خداینا و آتانی الله تعالی ما ترا کړی رحمت النبوت من عنده لنیز د خپلنا فعمیت علیکم بیا پټ کړی شوی حقیقت د دې په تاسو باندې انلزمکموها ایا زه تاسو مجبوره کولی شم انلزمکموها ایا مجبوره کولی شم مونږ تاسو لره په قبول د دې هدایت باندې وانتم لها کارهون چې تاسو دې دپاره بد ګڼونکي. ویا قوم زما قوم لا اسألکم علیه مالا زه سوال نه کوم د تاسو نه په دې تبلیغ باندې مال زه خو مزدوري نه درنه غواړم. نوح علیه السلام ورته وایي ان اجریه زما مزدوري د تبلیغ نه ده الا علی الله په الله تعالی باندې ما یې ناپیه ده. او که تاسو دا راته وایي چې دا مؤمنان وشړه د ځان نه، دا فقیران د ځان نه وشړه. نوح علیه السلام ورته وایي وما انا زنیمه بطارد الذین شړونکی دغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی. الله تعالی به روز قیامت کې ما نه د دوی متعلق پوښتنه کوي. ولې انهم ملاقو ربهم دوی ملاقات کیدونکي د خدای سره دي. ولکنی اراکم قوما تجهلون زه تاسو ګورم قوما یو قوم تجهلون ناپوی. نوح علیه السلام ورته وایي قومه که ما ته د خدای عذاب راشي زه دوی وشړم بیا به ما څوک د خدای د عذاب نه منع کړي. ویا قوم ای قوم من ینصرونی څوک به زما کومک وکړي من الله العذاب د الله تعالی نه ان طردتهم که زه دوی وشړم. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ افلا تتعظون بقولی زما په قول باندې نصیحت نه اخلئ؟ نوح علیه السلام ورته زه خو دا خبره نه کوم چې ما سره د خدای خزانې واکداري ما سره ده، حتی چې د دې تابع مؤمنانو دا فقر زه د الله تعالی په خزانو باندې دفع کم. زه دام نه وایم چې علم غیب باندې پوهېږم، زه دام نه وایم چې زه ملک یم. او هغه کسان چې تاسو ډېر سپک و حقیر ګڼئ زه دا هم نه وایم چې روز قیامت کې به الله تعالی دوی ته کمال و خیر نه رسوي. ولا اقول لکم نوح علیه السلام ورته زه تاسو ته نه وایم عندي خزائن الله چې ما سره د الله تعالی خزانې دي. ولا اقول لکم انی اعلم الغیب زه دا هم نه وایم چې زه په غیب باندې پوهېږم. ولا اقول زه دا هم نه وایم چې انی ملکن زه ملک یم. ولا اقول زه نه وایم للذین لپاره دغه کسانو تزدري اعینکم چې حقیرې ګڼي ستاسو سترګې د هغه فقراو مؤمنانو په باره کې چې ستاسو سترګې د حقیر ګڼي دوی. دا هم نه وایم چې لن یؤتیهم الله خیرا هرګز الله تعالی نه ورکوي دوی لره خیر. لن یؤتیهم چې نه ورکوي دوی لره الله تعالی خیرا خیر. الله اعلم الله تعالی عالم ده مني ومنکم. اسم تبذیل په درې طریقو سره استعمالیږي، اهل علم په پوهیږي. نو دلته مستعمل په من باندې ده الله اعلم مني ومنکم. الله تعالی عالم د زمان هم د تاسو نم به ما په غشي باندې پی انفسهم چې د دې مؤمنانو په زړونو کې ده د دوی په ځانونو کې ده من محبت الله تعالی له محبت الله تعالی نه ان زه په دې ځان په دغه وخت کې لمن الظالمین له زیاتې کوونکو نه به په ځان باندې قالو یا نوح علیه السلام ته قوم وی مونږ سره د ډېره مجادله وکړه جدال دې وکړو مونږ د تا په ګډو وډو خبرو نه پوهېږو که رښتیا نرې په دعوې کې رښتونه مونږ باندې د خدای عذاب راوله
نوح علیه السلام 9.5 کاله قوم ته تبلیغ وکړه. دلته قصه لږ تفصیلي هم راځي مسلمانانو. قالو ورته وایي دا قوم نوح یا نوح ای نوحه قد جادلتنا تا مونږ سره مجادله وکړله په اکثر ته جدالنا زیات دی که جدال زمونږ پاتې نه راتګ وکړه ته مونږ ته بما په هغه عذاب باندې تعدونه چې مونږ سره وعده کوي ان کنت من الصادقین که ته د رښتیا ویونکو نه. قال نوح علیه السلام ورته انما یأتیکم به الله انما یأتیکم راتک کوي تاسو ته به په دې عذاب باندې الله خدای پاک انشاء که د الله تعالی خوښه شي. وما انتم بمعجزین تاسو نه عاجز کوونکي الله تعالی لره. ولا ینفعکم نصحي پیدا نه رسوي تاسو ته نصیحت زما ان اردت که زه اراده وکړم ان انصح لکم که تاسو دپاره خیرخواهي وکړم. زه چې څومره نصیحت تاسو ته وکړم زما نصیحت پیدا نه رسوي. کوم صورت کې ان کان الله یرید ان یغویکم که الله تعالی اراده لري که الله تعالی اراده کړي ان یغویکم ان کان الله که الله تعالی یرید اراده لري ان یغویکم چې تاسو ګمراه کړي. که زه ډېر ستاسو خیرخواهي وغواړم ستاسو ته نصیحت وکړم چې رب ذوالجلال ستاسو د ګمراه کېدلو اراده لري نو ما نصیحت پیدا نه رسوي. هو ربکم دا خدای ستاسو رب د ویلیه ترجعون الله تعالی ته تاسو واپس کېدلی شئ. ام یقولون افتراه ام یقولون دوی به ویل ابتراه نوح علیه السلام دا نصیحت د ځانه جوړ کړی دا خبرې د ځانه جوړې کړي دي دا د رب ذوالجلال خبرې نه دي. قل ورته ووایي ان ابتریته که ما د ځانه جوړ کړي یا ام یقولون دا کافرانو د مکې به ویلې ابتراه محمد د ځانه جوړ کړی. قل پیغمبر ورته ووایي ان ابتریته که ما د ځانه جوړ کړی فعلی اجرامی فعلی عذابی فعلی وبالی په ما باندې وبال ده په ما باندې د ځانه جوړولو ګناه په ما باندې ده. و انا بریء زه بېزاره مما دې غشي نه تجرمون چې تاسو کومه ګناه کوئ. و اوحی الی نوح 9.5 کاله تبلیغ وکړه مسلمانانو ورونو. رب ذوالجلال ورته وایي چې نوح چې دا کوم کسانو ایمان راوړی ده دې نه زیات مؤمنان نشي جوړېدی. زیات کسان ایمان نه راوړي ته مه خفه کېږه مه ناامیده کېږه. او نوح علیه السلام خیرا وکړه سخت ډېر به یې ووهلو سخت تعذیبونه به یې ورکول د دین په خاطر باندې نوح علیه السلام ته مخکې بیان شوی و. نوح علیه السلام به قوم ووهلو دومره به یې ووهلو چې مرګ ته به یې نږدې که ګمان به یې دا وکړه چې مړ ده لومڅي کې به یې واچولو کور ته به یې ویوړلو. سبی به نوح علیه السلام بیا ورته راجع سو یا قوم یعنی اعبدوا الله واتقوه واطیعون او قوم د خدای عبادت وکړئ د خدای نه ویرېږئ زما اطاعت وکړئ. ووحی الی نوح وحی وکړه شو نوح علیه السلام مناسبت واضح ده انه لن یؤمن من قومک ایمان نه راوړي ستا د قوم نه الا من قد آمن فی الماضي مګر هغه چا چې ایمان یې راوړی مخکې فلا تبتئس فلا تحزن ته مه خفه کېږه بما کانو یفعلون په هغه باندې چې دوی کوي ستا د دشمنۍ نه. واصنع الفلک نوح علیه السلام چې کله د رب ذوالجلال ارادې خرابې شوې قوم نوح ته الله تعالی نوح علیه السلام ته ویلې نوح کشتۍ جوړه که 3 طبقې کشتۍ جوړه که زمونږ په روبرو زمونږ په حفاظت او زمونږ په تعلیم باندې کشتۍ جوړه که. او ګوره نوح علیه السلام تعالی و یو کار به کوي نوحه چې د هغه کسانو باره کې ما سره مخاطبه ونه کې ما ته دعا ونه غواړي د هغه کسانو په باره کې چې هغه ظالمان دي کافران دي اگر که ستا د کورنۍ خلک وي. نوح علیه السلام به کشتۍ جوړوله مسلمانانو بس دا تختې به یې راخیستلې تختې به یې صفا کولې تختې به یې مخ کولې قوم به ورباندې تېرېده کټ کټ به یې ورته خندل سخریه او استهزا به یې پورې کوله. وصرت نجارا بعد ان كنت نبیا مخکې خو پیغمبر به اوس نجار شي مخکې خو د پیغمبرۍ دعوه کوله 9.5 کاله د تبلیغ راته وکړو اوس د نجارۍ ته شروع وکړله. نوح علیه السلام ورته خیر ده که نن تاسو موږ پورې ټوقې کوئ انشاءالله د دې د ټوقو جزا به تاسو په هغه ورځ باندې وګورئ چې رب ذوالجلال عذاب راشي طوفان راشي او تاسو پکې غرق کېږئ. بیا به پته ولګېږي چې کوم مجرم ده کوم غیر مجرم. واصنع الفلک الله تعالی نوح علیه السلام ته وایي جوړوه کشتۍ باعیوننا بحفظنا روبرو زمونږ څه معنی زمونږ په حفاظت کې ووحینا زمونږ په تعلیم سره. ولا تخاطبني ما سره مخاطبه او خطاب مکوه فی نجات الذین ظلموا په نجات ظالمانو کې انهم دوی مغرقون غرق شده دي.
ویصنع الفلک کشتۍ به یې جوړوله نوح علیه السلام وکلما مر علیه چې کله به تېرېدلو په نوح علیه السلام باندې ملأ سردارانو من قومه له قوم د ده نه سخرو منه ټوقې به یې کولې په نوح علیه السلام پورې نوح علیه السلام ته ویل صرت نجارا بعد ان كنت نبیا اوس خو نجار وګرځېدې وروسته له دې نه چې ته پیغمبر وي سخرو منه سخریه به یې کوله په دوی پورې قال ورته وایي ان تسخروا منا که تاسو موږ پسې سخریه کوئ نن ورځ فانا نسخر منکم یوم الغرق موږ به سخریه کو په تاسو پسې په ورځ د غرقېدلو کما تسخرون قبل الغرق لکه تاسو سخریه کوئ مخکې د غرقېدلو نه فسوف تعلمون زر ده چې تاسو به پوه شئ من په هغه چا باندې یاتیه چې راتګ وکړي ده ته عذاب عذاب یخزیه په دنیا چې رسوا کوي ده لره په دنیا کې ویحل علیه نازل شي په ده باندې عذاب عذاب مقیم دایم عذاب حتی اذا جاء امرنا الله تعالی وایي چې زموږ عذاب راغی مسلمانان ورونو د نوح علیه السلام د قوم عذاب داسې په ډېر اجمال کې به دا واقعه وکړو نوح علیه السلام چې کله عذاب راته د الله تعالی له طرف نه اسمان اوبه را پرېښودلې ځمکې اوبه را وخوټولې یو لوی طوفان جوړ شو نوح علیه السلام کشتۍ طوفان نوح اوچته کړله 3 طبقې کشتۍ و به حواله تفاسیر په یو طبقه کې نوح علیه السلام سره خپل مؤمنان انسانانو په بله طبقه کې پرندهها د مرغانو په درېمه طبقه کې په بله طبقه کې حیوانات رب ذوالجلال نوح علیه السلام ته دا حکم کړی چې د هرې جوړې نه د هر نوع حیوان نه د هر قسم حیوان نه یوه یوه جوړه ځان سره واخله د بقای نسل دپاره یوه یوه جوړه واخله څه معنی مذکر مؤنث نر و ښځه د هر نوع حیوان نه یو نر یوه ښځه د تناسل د توالد په خاطر باندې د بقای نسل په خاطر باندې نوح علیه السلام دقسې کار کو د مرغانو نه د حیواناتو نه ځنګلي ځناورو نه هر نوع نه نوح علیه السلام دوه یعنی یو نر یوه ښځه مذکر او مؤنث ځان سره کشتۍ کې اوچتول تفسیر روح البیان ډېر نوادر ذکر کړي دي تفاسیرو ډېر خبرې کړي دي دلته یو څو خبرې کوم مسلمانانو ورونو 3 طبقې کشتۍ وه نوح علیه السلام کشتۍ کې ځان سره هرغه حیوانات و مرغان اخیستله قال الحسن لم يحمل في السفينة إلا ما يلد ويبيز لم يحمل في السفينة حضرت نوح علیه السلام به په کشتۍ کې نه اوچتول مګر هغه حیوانات چې بچي زیږی او هغه مرغان حیوانات چې هغه هګۍ اچوي و اما ما يتولد من التراب چې د خاورې نه به کوم پیدا کړي کل حشرات والبق والبعوض میاشی حشرات د ځمکې فلم یحمل منه شیئا نوح علیه السلام دې نه فلم یحمل منه شیئا هغې نه هېڅ شی هم کشتۍ ته اوچت نه کړه بس کل ما یتولد کل ما یلد و یبیز کل ما یلد و یبیز هغه حیوانات چې هګۍ اچوي او بچي زیږوي نوح علیه السلام ځان سره کشتۍ کې اوچت خدای څه ورته ویلې راځئ د رب ذوالجلال خبرې وکړو بیا څو خبرې د تفاسیر هم کوو حتی اذا جاء امرنا چې کله راغی امر زموږ په غرقېدلو د دې قوم سره وفارت تنور راوخوټېدلو التنور مخ د ځمکې تنور نه مراد وجه الارض قلنا الله تعالی موږ ورته احمل فیها احمل فیها قل نحمل فیها اوچت که په دې کشتۍ کې من کل زوجین اثنین د هرې زوج جوړې نه اثنین 2 تلیدین و تبیزین تلیدین و تبیزین چې هګۍ اچوي بچي زیږوي و اهلک خپل اهل دې اوچت که ځان سره خپله کورنۍ خو کورنۍ کې هغه انسانان ځان سره کشتۍ کې مه اوچتوه من سبق الا من سبق علیه القول چې تیر شوی ده په ده باندې قول بالعذاب چې انهم مغرقون چې تقدیر کې کوم اهل ستا باندې د خدای عذاب تیر شوی مخته شوی ده په تقدیر کې چې دا لیکل شوي چې انهم مغرقون هغه د خپل اهل نه مه اوچتوه ومن هغه څوک اوچت که آمنه چې ایمان یې راوړی یو قول دا د 22 کسانو وما آمن معه ایمان نه راوړی له ده سره الا قلیل منګر کم کسانو مسلمانانو ورو 2 ښځې وي دا یوه ښځه د نوح علیه السلام کافره وه دا فصارت من المغرقین دا هم د غرق شدهونه وګرځېدله وامرأة نوح وامرأة لوط بل ځای کې الله وایي 4 بچانو کې 3 بچان هم نجات کې شو سام حام یاپس سام حام یاپس
ونساؤهم د دوی ښځې هم بچ شولې د عربو پلار سام ابوالعرب، حام ابوالحبش، یافس ابو ترک. سام د عربو پلار، حام د حبشو پلار، یافس د ترکیانو پلار ابو ترک. دا نوح علیه السلام ځان سره کشتۍ کې واخیستل. د ده یو زوی و ډېرې ورته ویلې چې وزوی ایمان راوړه غرقېږي تباه کېږي، ګوره طوفان نوح طوفان را روان ده. کنعان بچی نومېده، د دقې کافرې ښځې نه دا بچی و. نوح علیه السلام بچی خپل پلار ته وایي قال سآوي الى جبل یعصمني من الماء، که طوفان راشي غره ته به پناه ویسم، یعصمني من الماء، ما به د طوفانه بچ کی. نوح علیه السلام ورته او بچیه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، چې خدای په چا رحم ونه کړي په دغه ورځ باندې نشي بچ کېدلی. وحال بینهم الموج، وحال بینهم الموج، په مابین د کنعان او د غره کې الموج چپی حائل واقع شوی، پکانا پسوار من المغرقین. دقه بیان کی الله تعالی. وقال نوح علیه السلام ورته ارکبوا فیها، سپاره شي په دې کشتۍ کې بسم الله مجریها و مرساها، مصدر میمی کې په نوم د الله تعالی مجریها روانېدل د دې کشتۍ دی، و مرساها ودرېدلې دي. ان ربي لغفور رحیم، زما خدای بخونکی ده رحم کوونکی ده. وهي دا کشتۍ تجري روانه وه بهم په دوی باندې پی موجن په چپو کې کل جبال په شان د غرونو، داسې د غرونو په شان باندې چپې وي په کشتۍ چپو کې دا کشتۍ روانه وه. د نوح علیه السلام سره د متبعینو نه، سره د خپلې کورنۍ نه په دې کشتۍ کې سواره و. ونادى آواز وکړه نوح علیه السلام ابنه بچي کنعان ته، بچی کافر و، ښځه کافره، ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. د رب ذوالجلال عظیم قدرت دا ده، کله الله تعالی ژوندی وباسي د مړي نه، کله مړی وباسي د ژوندی نه، ژوندي نه. کله مؤمن الله تعالی د کافر نه پیدا کوي، مؤمن وي د کافر نه پیدا کوي، لکه ابراهیم علیه السلام مؤمن و پلار یې کافر و. همدارنګه کله کافر الله تعالی د مؤمن نه پیدا کوي، لکه د نوح علیه السلام بچی کنعان کافر و، الله تعالی د نوح پیغمبر نه پیدا که. وکانه د یو د نوح علیه السلام بچی پی معزلین په کنارې کې و، چې شي نه په کنارې کې و، عن دینه له دین د ده نه، د نوح علیه السلام د دین نه په کناره کې و. نوح علیه السلام پیغمبر و، دی کافر و. ورته وایي یا بنی ارکب معنا، و بچیه موږ سره سپور شه، ولا تکن مع الکافرین، ته مه کېږه د کافرانو سره، هلاک بشي. قال نوح علیه السلام بچی ورته وایي سآوي الی جبل، زه به پناه ویسم غره ته، یعصمني من الماء، چې ما بچ کړي د اوبو نه. قال نوح علیه السلام ورته وایي و بچیه لا عاصم اليوم من امر الله، نشته د ساتونکی الیوم نن ورځ من امر الله العذاب د الله تعالی نه، الا هغه څوک به بچ کېږي من رحم الله، چې الله تعالی ور باندې رحم کړی. وحال بینهم الموج، حائل شي په مابین د کنعان او د غره کې، د خویرې غره ته به پناه ویسمه. وحال حائل شي بینهما په مابین د کنعان او د جبل کې، الموج چپې پکانا پکسواره من المغرقین، دی وګرځېده د غرق شدهونه. چې کله طوفان مسئله ختمه شوله، یو قول دا د مسلمانانو ورونو لږ له خبرې به یادو، خیر ده، شپږ میاشتې یو قول شپږ میاشتې دا د نوح علیه السلام کشتۍ په دریا په د طوفان نوح کې شپږ میاشتې د نوح علیه السلام کشتۍ په طوفان نوح کې روانه وه. چې کله روانه وه شپږ میاشتې پوره شولې، د عاشورې ورځ وه. واستوت علی الجودي، دغه کشتۍ ودرېدله په جودي غره باندې، موصل ښار کې، عراق کې د موصل ښار څخه غر ده. واستوت علی الجودي، په دغه غره باندې ودرېدله. دوی چې کله د کشتۍ نه کوز شول، اتیا کسانو یو کلی آباد کړ د سمانین په نوم باندې، سمانین په معنا د اتیاو سره نه، یو کلی آباد کړ. دا څومره انسانان چې ګورو دا د نوح علیه السلام د نسل نه دي، سام، حام، یافس. دی وجه نه نوح علیه السلام پیغمبر ته ابوالبشر ثانی هم وایي. تفسیر روح البیان عجیب نوادر ویلی دي. یو څو خبرې درته کومه، و چې کله کشتۍ کې نوح علیه السلام مؤمنان سواره شو که نه، نو په دغه کشتۍ کې یو بوډا وختلو. نوح علیه السلام ته چا وویله چې دلته یو بوډا راغلی ده، په کشتۍ کې ناسته او زمونږ په ملګرو کې نو.
نوح علیه السلام چې ورغی دا بوډۍ ولیده ورته ویلې من انت څوک یې قال انا ابلیس زه خو شیطان ابلیس یم بس تفاسیرو دا خبره کړې ده ورته وایي زه ابلیس یم وایي څنګه راختلی وایي دې دپاره چې بچ سم غر کېږم که نه وایي چا راوخېځولې وایي تا راته اجازه وکړه وایي څنګه تا راته اجازه وکړله ما کله اجازه درته کړې ده کله مې اجازه څنګه مې اجازه درته کړې نوح علیه السلام ورته وایي ولې خر چې نه ختلو دا خر کې ډېر ضدیت وي خر ډېر ضدي حیوان ده چې کله په روډ باندې روان څومره رنګونه چې ورته کوي پروا دې نه لري داسې یو ضدي ده ډېر بېعقل ده په حیواناتو کې ډېر کمعقل خر ده نو دا خر وای نه ختلو نوح علیه السلام ډېر ورته ویلې ارکب 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 سپور شه سپور شه درې وس زور کولو فلم یستقل پښې نه پورته کولې آخر کې نوح علیه السلام ورته وی حق خوار شي ادخل ارکب و ان کان الشیطان معک اگر که شیطان در سره اگر که تا سره شیطان وي که نه سپور شه وایي چې دا خبرې در که دواړه پښې مخته پورته کړلې نوح علیه السلام په کشتۍ کې خر سور شو شیطان ورته وایي چې تا ورته ویل ارکب و ان کان الشیطان معک په دغه وخت کې زه د خره په لکۍ پورې ونختلم او زم راوچت سوم ورته وایي کوزوم دې کوزیږي به پلار به دې کوزیږي ابلیسه ای تا له لاسه دغه کارونه وشول ابلیس ډېرې زارۍ شیطان ورته وکړي اخر چې پوه شو په دې باندې چې کوزوي مې ورته وایي خیر د یو دوه اجازې وظیفې به درته وښیم داسې وظیفې او کارونه به درته وښیم چې امت له دې دوه کارونو نه ځان وساتي تمام عمر به تباه نه شي د تباهۍ نه به بچ شي او که دا دوه کارونه د امت کې راشي که نه تباه کېږي به یو د امت ته ووایي حرص مه کوئ حرص مه کوئ حرص ډېر بد شی ده دویم ورته ووایي چې کبر مه کوئ تکبر مه کوئ زه د ملایکو په ټولي کوم شیطان ورته وایي د ټولو ملایکو اعلم و اکرمهم عند الله ډېر پوه یم علم را سره ډېر و تقوادارم په ټولو ملایکو کې دیندارم بزرګم خو ما نه تکبر وشو د آدم علیه السلام تر ټولو ملایکو سجده وکړله ما ونه کړله الله تعالی زم لعنتي کړلم د جنت نه یې راویستلم د خپل دربار نه یې لرې کړلم د قرب په ځای باندې د بعد مستحق د رحمت په ځای د لعنت باندې ګرفتار شو او آدم علیه السلام په جنت کې بهترینې مزې وي بیبي ورسره وه وکلا منها رغدا الله ورته ویلي پراخه خوراک کوئ چکر یې لګوئ ولا تقربا هذه الشجرة آدم علیه السلام حرص وکړه د ټولو نعمتونو باوجود آدم علیه السلام بیبي حوا هغه ونې نه خوراک وکړه د حرص د وجې نه الله د جنت نه راویستل کتابونو لیکلي دي حدیث کې راځي اذا سمعتم نهیق الحمیر چې کله مو د خره آواز واورېده فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله ووایي د شیطان نه پناه وغواړئ ځکه د شیطان لیدلی دی خر و اذا سمعتم صیاح الدیک د شیطان خپل مناسبت د خره سره شته ده چې کله د چرګ بانګ واورېده د چرګ اذان فاسأل الله من فضله د خدای د فضل سوال وکئ فانها رأت ملک د ملک لیدلی دا چرګ کتابونو لیکي صوت کل حیوان تسبیح د هر حیوان آواز تسبیح وي الا الحمار منګر د خره نه د خره آوازونو ته زفیر و شهیق نن ترجمه کې به راشي فان صوته من رؤیت الشیطان د دا آواز له لیدلو د شیطان نه دې وجې نه شیطان یې په لکۍ پورې ونښته یو قسم دوستي ورسره د شیطان د خره سره و اما دیک فهو عدو له چرګ د شیطان دشمن ده لانه یسیح فی اوقات الصلات شیطان خلق له لوکوي حدیثو کې راځي د آخري وخت کې چې کله لمانځه تر ټیم نږدې کېږي که نه شیطان راجګېږي دا خلق غلی کوي لکه یوه مور چې ماشوم له لوکوي للو ورته وایي همداسې ویده کې په زانګو کې واچوي دقسې شیطان هم په د آخري وخت کې سړی ښه ګرم کړي داسې مطمئنې کې خوب ورباندې ټپوي للوکوي چې ویده شي او په برعکس چرګ چې ده هغه خلک را بیدارئ نو شیطان یې ویده کوي چرګ یې را بیدارئ ځکه په دې حیواناتو کې چرګ د شیطان دپاره دشمن هم ده وقیل یو بله نادر هم لیکلې ده رویت دا خبر هم کوم روایتو کې راځي روح البیان لیکي لړم مار ور وخوتلو اتیا نوحا لړم و مار و لړم دا زموږ دشمنان دي
په خوب کې چې مار لړم وګورې خامخا تعبیر د دشمني ده، خامخا تعبیر ده. حدیث کې راځي چې کله خدای لړم مار پیدا کړی، موږ پیدا کړی، موږ دوی سره صلح او روغه نه ده کړې، دا زموږ دشمنان دي، موږ ورسره روغه نه ده کړې. دې وجه نه چې کوم ځای کې مخې ته درشي هیله مه پکوئ. مار لړم باندې لړم ته وایي چا وویلې هغه چې دا ژمي کې ولې نه راوځې وایي اوړي کې مې څه قدر ده چې راوتلی یم، اوړي کې چې راوځم 2,500 کاڼې راپسې واخیستلی شي، کوتک او بیلچې راپسې واخیستلی شي، نو چې اوړي کې مې کوم قدر در چې ژمي کې م راوځم. به هر حال وایي لړم مار دواړه نوح علیه السلام ته راغی، فقالتا دا دواړه ورته وایي احملنا، خیر ده نوح موږ هم په کښتۍ کې اوچت کا. نوح علیه السلام ورته وایي نه انتما سبب الضرر والبلا، تاسو دواړه د تکلیفونو سببي، خلکو ته تکلیف رسوئ، تاسو نه اوچتوم. فلا احملکما، قالتا دا دواړه وایي ورته وایي مار لړم وایي ورته ویلي نحن نضمن لکه، مونږ تا دپاره ضمانت درکو، لا نذکر احدا ذکر اسمک، تا ته ضمانت درکو چې څوک د تا نوم واخلي که نه مونږ به هغه ته ضرر نه رسو. نو کتابونه لیکي پمن قرأ حین خاف مضرتهما، چې یو ځای کې کله ماران لړمانان وي او ته په بستره څملې یا په کټ څملې، د نوح علیه السلام نوم یاد کا، مار و لړم درته ضرر نه رسي. وترکنا علیه فی الاخرین، خدای دې وکړي چې پوه شوي ورباندې، وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عباد ما ضرتاه، مار لړم به ورته ضرر نه رسي. نور چې درته راځي 5 من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، په حرم کې به حیوانات نه مړه کوي، 5 حیوانات داس دي په زمین حل و حرم کې به مردارې، یو پکې مار و لړم هم ده. وقیل الله تعالی ځمکې ته وایي یا ارض و ای ځمکې ابلعي، سړی چې بار بار الټۍ کوي قی کوي که نه، زړه یې راجګېږي. کومه اصطلاح درته استعمال کومه چې کله د سړي زړه راجګېږي الټۍ نه درېږي، نو دا آیات ورته ولیکئ څاښ په شکل کې الله تعالی الټۍ بندوي. وقیل یا ارض ابلعي ماءک، ای ځمکې ابلعي بنوش، وچه که واپس تیره که، ما وچه که ما اکی اوبه دی، و یا سما و یا اسمان اقلی اوبه بنده که. چې کله طوفان نوح راغی ټول خلق پکې غرق شو. وغید الماء، الله تعالی وچه شولې اوبه بعد هلاک القوم. وقودی الامر، فیصله کړه شو امر. واستوت، برابر کړه شو دا کشتۍ علی الجودي، په جودي غره باندې. جودي یو غر د مسلمانانو، جبل بقرب موصل، عراق کې د موصل ښار ته نږدې یو غر ده. وقیل ویل شو بعد لرواله د رحمت خدای نه للقوم الظالمین. دلته ډېر تفصیل ده، خو ټول تفصیل نشم کولی، ډېره ترجمه ده، یوه سپاره ترجمه ده. دومره به وایو چې دې طوفان نوح کې نابالغ بچیان ولې هلاک شو، هغوی څه جرم کړی و، نابالغو څه جرم کړی و، دا غیر بالغ ماشومان، نابالغه ماشومان ولې هلاک شو. علامه آلوسی رحمه الله دیگر مفسرین روایت ذکر کړی ده چې د غرقېدلو نه مخته 40 کاله د غرقېدلو نه مخته د توالد تناسل مسلسله الله تعالی بنده کړې وه. جواب وشو که نه؟ 40 کاله د غرقېدلو نه مخته د توالد تناسل سلسله الله تعالی بنده کړې وه. نو چې څومره معذبین و که نه، دا بالغین و ماشومان پکې نو 40 کاله نو پیدا شوي. دا سوال جواب هم وشو. بل سوال، د حیواناتو څه ګناه کړې وه چې په دې کې هلاک شو؟ ځکه د حیواناتو نه خو یوه جوړه واخیستله. جواب، هغوی دپاره دا موت طبیعي و، د عذاب په طور باندې نه و، عذاب نه و، طبیعي و. وقیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربه، آواز وکړ نوح علیه السلام خدای ته، فقال ورته یا ربي، ای زما خدای، ان ابني من اهلي، خدای دا بچی زما د اهل نه ده، کنعان بچی خو زما اهل ده، او تا را سره وعده کړې چې اهل به دې نه غرقومه. وان وعدك الحق، ستا وعده حق ده، وانت احکم الحاکمین، ته احکم د حاکمین. قال الله تعالی ورته و نوح، دا ستا اهل نه ده، کافر د مسلمان اهل نشي کېدی د مؤمن. قال ورته یا نوح انه لیس من اهلک، ستا د اهل نه ده. ولې؟ لقطع الولایت بین المؤمنین والکافرین، د مؤمنانو کافرانو په مابین کې ولایت نه. دې وجه نه موانع د ارث 4 دي.
موانع د ارث څلور دي. مؤمن د کافر نه او کافر د مؤمن نه میراث نشي وړی. مثلا پلار کافر د زوی مؤمن د یا بالعکس میراث نشي وړی. موږ ته سراجي په علم میراث کې داسې وایي موانع د ارث څلور ګڼه پشمار. موانع د ارث څلور ګڼه پشمار. پسلم په الموانع هلته یو باب راوړي. موانع د ارث څلور ګڼه پشمار. رق و قتل اختلاف دین و دار. رق و قتل اختلاف دین و دار. اختلاف د دین دا هم معنی د ارث ده. نو رب ذوالجلال نوح علیه السلام ته وایي یا نوح انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل نه ده. انه دا ستا زوی عمل د غیر صالح. که ته حمل نه صحیح کېږي مضاف مقدر کې خوند به وکړي. انه ذو عمل غیر صالح، دا ستا بچی خاوند د عمل غیر صالح ده. فلا تسألني، سوال مکو مانه ما د هغه نجات لیس لک به علم چې تا دپاره په دې باندې علم نه. انی اعظک زه منعکم تا لره ان تکون من الجاهلین، چې ته شې د جاهلینو نه. بالاعتراض علی بما لا تعلم، چې ما باندې داسې اعتراض وکړي چې تا ته علم نه. قال ربي، نوح علیه السلام ورته و زما خدای انی اعوذ بک، زه پناه غواړم په تا سره ان اسألک، زه چانه سوال وکړم په طریقې د اعتراض باندې ما هغه لیس لی به علم چې ما دپاره په دې باندې علم نه. الله پناه غواړم دا سوال نه در کوم. والا تغفر لی وان لم تغفر لی، که ته ما ته بخښنه ونه کړې وترحمني په ما باندې رحم ونه کړې اکن من الخاسرین. نوح علیه السلام ورته زه به د خاسرینو نشم. قیل یا نوح، الله تعالی ورته نوح علیه السلام ته یا نوح اهبط کوشه بسلام، په سلامتیا سره منا زمونږ له طرف نه، و برکات په برکتونو سره علیک په تا باندې برکتونه، وعلى امم په امتونو باندې ممن دغه چانه معک چې تا سره ونخلق امم. دلته تقدیر را وباسو مسلمانانو ها. ونخلق امم، الله تعالی موږ پیدا کو امتونه لا برکت معهم، چې هغوی سره برکتونه نه. سنمتعهم، الله تعالی موږ پیدا ورکو دوی لره. ثم یمسهم، بیا به رسیږي دوی ته منا زموږ له طرف نه عذاب علیم فی الاخره. تلک د اخبار مذکور قصه من انباء الغیب، دا د اخبار غیبیه و نه دي. نوحیها الیک، موږ وحی کو تا ته. نوحیها موږ وحی کړی دی ته الیک تا ته. ما كنت تعلمها انت، پیغمبر ته نه پوهېدلې ولا قومک، نه قوم ستا من قبل هذا لدین مخته. ګوره د نوح علیه السلام د قصې نه مخبر کې د نورو واقعاتو نه معلومیږي دا خبره چې قرآن د خدای کتاب ده. خیر ده پس بر پیغمبر صبر کوه تصلا نبی کریم ته الله تعالی ورکوي علی تکذیبهم، د دوی په تکذیب باندې. ان العاقبة، ان خیر العاقبة للمتقین، مضاف مقدر ده. عاقبت اخر انجام نه، بهترین اخر انجام چا د پاره د متقیانو د پاره ده. مناسبت ډیر واضح د مسلمانانو ورونو. مخکې قصه د نوح علیه السلام، دلته قصه د هود علیه السلام. هود علیه السلام الله عادیانو ته پیغمبر را لېږلی و. عادیانو باندې وچکالي وه، عادیانو بچان نه کېدل. رب ذوالجلال سلسله د بچانو ورته روانه کړله. بارانونه م الله تعالی ورباندې وکړل. نوح علیه السلام ورته ایمان راوړئ، الله به بچان درکړي، الله تعالی به بارانونه در باندې وکړي. خو بهرحال قوم ایمان را نه وړ. رب ذوالجلال په قوم د عادیانو باندې د هود علیه السلام په قوم باندې عذاب راوسته. بار بار دا قصه تیریږي بیا هم راځي. د عادیانو عذاب څه شی و؟ رب ذوالجلال طوفان د باد ورباندې راوسته. داسې سختې بړبکۍ وي، بادونه و. سخرها علیهم، الله دا بادونه په دوی باندې مسلط کړي. 7 لیال و 8 ایام، و شپې او 8 ورځې، د یو چهارشنبې نه شروع تر بل چهارشنبې پورې 7 لیال و 8 ایام. کله به بیان وکړو مسلمانانو د 7 عدد په نصوصو کې سخت ډیر راغلی ده. د 7 عدد، د 7 عدد په نصوصو کې سخت ډیر راغلی ده. نن براشي یوسف علیه السلام قصې واقعه کې نیمه قصه د یوسف علیه السلام انشاءالله په نن ترجمه کې کوم. سورت یوسف کې بادشاه خوب ګوري، 7 خوب ګوري. 7 واګې په خوب کې ولیده، همدارنګه 7 غویې په خوب کې ولیده. د 7 عدد په نصوصو څه معنی قرآن احادیثو کې سخت ډیر راغلی ده. تقریبا که چېرته ټیم و په 40 ځایونو یا په 50 ځایونو کې به
د نصوصو د آیاتو د حدیثو په حواله باندې به ذکر کو چې د 7 عدد ذکر ده. رب ذوالجلال 7 ورځې عذاب په 7 شپې 7 لیال و 8 ایام عذاب په دوی باندې او داسې به دا بلبکۍ عادیان جګول، داسې به وغورځول کانهم اعجاز نخل خاویه، لکه سټه د خجیر چې په ځمکه باندې پرتی. وارسلنا الی عاد، الله تعالی موږ لېږلی عادیانو ته. عاد علیه السلام یې نه کوي، عاد قوم ده، دوی ته پیغمبر چې عاد پیغمبر نه ده، قوم عاد اخاهم د دوی ورور، په دین کې ورور نو په نسب کې ورور. اخاهم په نسب هودا قال ورته یا قوم اعبدوا الله. عبدالله ابن عباس وی قرآن کې چې اعبدو راشي په معنا د وحیدو سره، ای قوم د خدای توحید قبول کوي. مالکم من اله غیره، نشته د تاسو لپاره بل معبود سوا د الله تعالی نه. ان انتم الا مفترون، تاسو نه مګر دروغ جوړونکي په الله تعالی باندې به اتخاذ الاوثان، چې تاسو عبادت د بتانو کوئ. نوح علیه السلام ورته یا قومي قوم لا اسألكم علیه اجرا، زه سوال نه کوم له تاسو نه په دې تبلیغ باندې اجرا مزدوري. ان اجر زما مزدوري نه ده الا علی الذي مګر په خدای باندې پتورانی چې زه پیدا کړم. افلا تعقلون، تاسو نه پوهیږئ. ویا قوم زما قوم استغفروا ربکم، د خدای نه بخنه وغواړئ. استغفروا ربکم، بخنه وغواړئ د خدای نه. ثم توبوا الیه، بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ په طاعت باندې. خدای نه د ګناهونو د بت پرستی په باره کې بخنه وغواړئ، الله تعالی ته رجوع وکړئ په طاعت باندې. خدای به 3 کاره درته وکړي. یرسل السماء، راخوشې به کړي الله تعالی اسمان، علیکم په تاسو باندې مدرارن پی در پی، څه معنا کثیر السیلان، الله به بارانونه در باندې راخوشې کړي. ویزدکم قوتا، الله تعالی به زیات کړي تاسو لره قوتا قوت، الله قوت درکړی نور قوت به هم زیات شي. ویزدکم قوتا الی قوتکم، ستاسو قوت به نورم زیات شي. بالمال والبنین، بالمال والبنین، په مال او په زامنو سره. بل ځای کې الله تعالی وایي یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم اکثر انها، دا الله تعالی به ستاسو کومک وکړي باموال وبنین، په مالونو په زامنو. الله به زامن درکړي، الله تعالی به مالونه درته زیات کړي. مسلمانانو ورونو لږ درته ایسارېږم د فایدې دپاره. هسم رمضان ده، د عباداتو میاشت ده، د خدای د راضي کولو میاشت ده، د مغفرتونو د رحمتونو میاشت ده. الله تعالی هود علیه السلام ورته وایي و قومه خدای نه بخنه وغواړئ، چې بخنه مو غوښتله بارانونه به هم در باندې وکړي، قحطسالۍ به هم ختمې شي، الله به ډېر مال درکړي او الله به ډېر اولاد درکړي. د استغفار ډېرې فایدې د مسلمانانو. استغفر الله، خویندو ورونو ټولو ته مې عرض دا ده، استغفر الله ډېر وایي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا. که داسې اوږده کلمه هم نه زده کېږي، 6 کلمو کې یوه کلمه دام ده، 5م کلمه استغفار غالبا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بم بار بار استغفار ویلی. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره وی رسول الله ویلی دی والله زما د په خدای قسمي انی لا استغفر الله، زه د الله نه بخنه غواړم. واتوب الیه، الله تعالی ته توبه وباسم. په اليوم اکثر من 70 مره، روزانه 80 کرتونه زیات د الله تعالی نه بخنه غواړم. ځینې روایتو کې راځي 100 وارې د الله تعالی نه روزانه بخنه غواړم. د استغفار یوه فایده پکې دا ده، دې سره رفع د درجات و راځي، درجات د انسان اوچتېږي. په استغفار سره رب ذوالجلال د انسان ګناهونه ختموي. یو عجیب خوندور حدیث درته وایم، یو عجیب خوندور حدیث به درته وایم، یو 2 فایدې به ذکر کو. نبی کریم فرمای صلی الله علیه وسلم، شیطان خدای ته وایي، د حدیث ته متوجه غواړم، شیطان خدای ته 2 قسمونه کوي. خدای ته خدای سره بدماشي کوي شیطان، ورته وایي و عزتک و جلالک، الله تعالی ته وایي ستا په عزت و جلال مې د قسم خدایان لا ازال اغوی بني آدم، زه خو د انسان په وجه لعنتي شولم، د آدم علیه السلام په وجه لعنتي وګرځېدلم، جنت نه راووتلم. الله ستا په عزت و جلال مې د قسم لا اغوی لا ازال اغوی بني آدم، زه به همیشه دپاره د آدم اولاده ګمراه کوم. ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، چې څو پورې د دوی روحونه د دوی په جسد کې وي، زه به د آدم علیه
السلام بچان گمراه کومه. رب ذوالجلال هم دوه قسم ورته کوي و عزتي و جلالي. او ابلیسه، او د تبلیس او د خبلیس بچیه، او ابلیس لا ازال و عزتي و جلالي، په خپل عزت و جلال مې د قسمي، لا ازال اغوي بني لا ازال اغفر لهم. ته گمراه کوه زه به ورته بخښنه کوم، په خپلو عزت و جلال مې د قسم الله تعالی ورته زه به ورته بخښنه کوم. د آدم علیه السلام اولاده به زه بخم، ما دا مذاکرین لی و مستغفرین منی، چې څو پورې دوی ما ته ذکر کوي او ما نه بخښنه غواړي. څومره عجیب خوند یې وکړو مسلمانانو. شیطان ورته ته دا کار کوه، الله ورته زه به یې بخم چې څو پورې ما یادوي او ما نه بخښنه غواړي، استغفار راته وایي. دوه فایدې درته ذکر کوم. یو فایده یې دا ده چې څوک استغفار ډیر وایي الله به د رزق قحطي ختمه کړي. کوشادگی د رزق به الله راوري، رزق به الله تعالی پراخه کړي. په استغفار ویلو سره د انسان رزق کې کلاوالی راځي، معیشت کې کلاوالی راځي، دکانداري برابریږي. مثلا که گاډی چلی موټروان او ډیرور وي که نه ډیروري یې ښه کېږي. که تجارت کې الله تعالی برکت اچوي. کتابونو لیکلي من لزم الاستغفار، څوک چې د استغفار سره لازم شي جعل الله له، الله تعالی به ګرځي د دې پاره من کل ضیق، د هرې تنګسیا نه مخرجا د وتلو لیار به الله تعالی ورته پیدا کړي. و من کل هم فرجا، د هر غم نه به الله تعالی دته خلاصوالی پیدا کړي. ورزقه من حیث لا یحتسب، لا ګمانه رزق به ورته راځي، ګمان به هم نه الله تعالی به د رزق دروازې ورباندې کولاو کړي. مسلمانانو ورونو استغفر الله ډیر وای، بهترین چانس ته، بهترینه میاشت ته د رمضان مبارک. رمضان 5 حرفه ده، دلته ټیم رانه ډیر ضایع کېږي. ری ده، میم ده، دوات ده، الف ده، نون ده. په دې 5 واړو حروفو د رمضان کې بهترینه فلسفه الله تعالی مسلمان روژهدار ته ایښې ده. رمضان کې ری رضوان الله تعالی، رب ذوالجلال در نظر راضي کېږي. میم معنا مغفرت الله تعالی، الله تعالی په دغه میاشت کې د 11 میاشتو ګناهونه درته معاف کوي. څومره عجیب چانس ته، څومره عجیبه ګټه او سرمایه ده دغه میاشت. نو استغفر الله ډیر زیات وایي. په بیاودسۍ کې هم ویلی شي چې بیاودسۍ استغفر الله ویلی شي، ذکر د ذکر کولی شي. یو بله نادره پیدا دا ده که د چا اولاد نه وي که نه الله تعالی بچیان هم ورکوي په استغفار ډیر ویلو سره. راځئ دا خو هم تجربه کوي مسلمانانو. د چا بچیان نه خدای بچیان ورکوي. مونږ په اسبابو غواړو، راځئ بغیر د اسبابو نه الله تعالی نه وغواړو. الله تعالی خو ډیر ورکوونکی ذات ته. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. الله چې وغواړي په درجنو بچیان درکولی شي. ولې زکریا علیه السلام ته په بوډاتوب کې ورنک. ابراهیم علیه السلام نن قصه راځي، عجیبه قصه راځي. ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راغللې انا نبشرک بغلام، موږ تا ته زیری درکو اسماعیل و اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. الله به د بوډا او د بوډۍ نه بچی هم درکوي، دومره به ژوندي تاسو چې الله تعالی تاسو باندې مسیح هم وګوري. و من وراء اسحاق یعقوب. نو یوه پیدا دا د مسلمانانو ورونو خویندو چې د استغفار د وجې نه الله تعالی خلکو ته بچیان ورکوي. کله خو الله تعالی باندې هم تجربه کوي، الله تعالی باندې هم نازونه کوي. الله تعالی د هر چا ناز وړي، بس خدای نه دعا غواړي، خدای ته حیا ورځي، لاسونه الله تعالی خالی نه واپس کوي. تفسیر روح البیان واقعه کړي. حسن ابن علی معاویه صاحب ته راغی، چې کله راغی بیرته چې ترېنه وتلو که نه د معاویه صاحب بعضې محافظینو چوکیداران دا ورپسې شو. هغه ورته وایي انی رجل ذو مال، زه ډېر مالدار سړی یم خو ولا یولد لی ولد، اما بچی نه پیدا کېږي. فعلمني شیئا، وایي وظیفه راته وښیه لعل الله یرزقني ولدا. حسن ابن علی ته وایي دغه بعضې حاجبین او محافظین ورته ډېر مالدار یم، پیسو نه ښه پوره سړی یم، خو بچی نه لرم، یوه وظیفه راته وښیه چې الله تعالی بچی راکړي. خدای خو مهربانه ده. حسن ابن علی ورته علیک بالاستغفار، استغفار ډېر وایه، استغفر الله ډېر وایه. نو پکانه یکسر الاستغفار، د به ډېر استغفار ویلي. حتی کتابونه لیکي ربما استغرق فی یوم واحد 700 مره، کله به په یوه ورځ کې 200 وارې استغفار ویلي.
نو چې دا استغفار وظیفه یې شروع کړه مسلمانانو، فولد له 10 بنین، 10 بچی پیدا شو، 10 مذکر زامن پیدا شو، داس تقریبا درجن نه یو 2 کم دي، 10 بچیان الله تعالی ورکړل. معاویه صاحب ته دا خبر ورسېده چې زماغه محافظینو چوکیدارانو کې بیخي بچي نه و، شکر ده تقریبا یو څه کم 1 درجن بچیان الله ورکړل. پوښتنه یې ترېنه وکړه دا څنګه وایي؟ ما ته خو حسن ابن علي وظیفه ښودلې وه. وایي چې کله بیا راغی ته پوښتنه ترېنه وکړه چې دا وظیفې اخذ او اقتباس، دا د وظیفې حواله راوښیي چې دا وظیفه د کوم ځای نه زده کړې وه. چې کله بیا حسن ابن علي راغی دا سړي پوښتنه ترېنه وکړله، نو حسن ابن علي ورته الم تسمع قول الله تعالی، آیا تا د خدای قول نه ده اورېدلی چې استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین؟ دا د مولا وظیفه نه ده، دا د یو پیر وظیفه نه ده، دا د یو تعویزګر وظیفه نه ده، دا د خدای پاک وظیفه ده. الله تعالی نه بخښنه غواړئ، قرآن وایي یرسل السماء علیکم مدرارا، الله تعالی به بارانونه در باندې زیات کړي، ویمددکم باموال وبنین، الله تعالی به ستاسو مالونو باندې امداد وکړي په بچیانو باندې. نورم تفصیل پکې ډیر ده د استغفار په فوایدو کې، په فضایلو کې، خو چون ټیم کم ده دې وجې نه نور نه بیانو. ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا عن التوحید، تاسو مه ګرځئ د توحید نه مجرمین. قالو دا عادیان ورته وایي یا هودو ای هوده ای پیغمبره ما جئتنا ببینة، تا موږ ته راتګ نه ده کړی په بینو باندې، وما نحن موږ نه یو بتارکي الهتنا پرېښودونکي ستا د وما نحن بتارکي الهتنا موږ نه یو پرېښودونکي عبادت د خدایانو لره، عن قولک د تا د قول د وجه نه، ستا د خبرې د وجه نه بت پرستي ولا که پرېږدو، وما نحن لک بمؤمنین موږ نه یو تا دپاره مؤمنان، ان نقول موږ نه وایي تا باره صرف دا خبره وکړو چې زمون خدایانو لیونی کړی، ښه ته لیونی او زمون خدایانو لیونی کړی، دی ازار وهلی نوح علیه السلام هود علیه السلام ته قوم وایي، ښه ان نقول موږ نه وایو، ان نقول موږ نه وایو الا اعتراک رسول کړي تا ته بعضو الهتنا بعضې خدایانو زمونږ بسوء په لیونتوب باندې، تا دماغ در خراب کړي دي، بوتانو ازار وهلی. قال نوح علیه هود علیه السلام ورته وایي انی اشهد الله، زه ګواه ګرځم الله تعالی، واشهدو تاسو ګواه اوسېږئ، انی بریء زه بېزاره مما تشرکون د هغه بوتانو نه چې تاسو الله تعالی سره شریک جوړوئ، من دونه د الله تعالی نه سوا، پکیدون جمیعا که نران ما دپاره چل جوړ کړئ، زما د هلاکت دسیسه برابره کوئ، ثم لا تنظروني ما ته مهلت مه راکوئ. پیغمبرم په جذبه کې راځي زه ستاسو د خدایانو نه به بیزارم چل راته جوړ کړي چې څه مو له لاسه پرئ، لاس مو آزاد، توره مو آزاده. انی توکلت علی الله، ما توکل کړی په الله تعالی باندې، ربي چې زما رب ده، و ربکم ستاسو خدای ده، ما من دابة نه ده یوه دابه الا هو آخذ، الله تعالی نیونکی ده بناصیتها په ناصیې د دې باندې، هر دابې ناصیه د هر مخلوق ناصیه د الله تعالی په تصرف کې ده، یتصرف فیه کیف یشاء، ان ربي زما خدای علی صراط مستقیم یدعو علی صراط مستقیم په لاره برابره باندې ده. فان تولوا که تاسو اعراض وکړلو، فان تولوا یوه تی حزبه ده ښه مسلمانانو، فان تتولوا عن التوحید که تاسو اعراض وکړو د توحید نه، فقد ابلغتکم ما ورسولو تاسو ته، ما هغه دین ارسلت به الیکم چې زه رالیږل شویم په دې دین سره تاسو ته، ویستخلف ربي قوما، الله تعالی به جانشین وګرځئ زما رب قوما قوم غیرکم د تاسو نه سوا، تاسو به خدای هلاکي، ولا تضرونه شیئا تاسو ضرر نشي رسولی الله تعالی ته شیئا هیڅ شی، ان ربي على كل شیء حفیظ، زما خدای په هر شي باندې ساتونکی ده. ولما جاء امرنا چې کله راغی عذاب زموږ، الله تعالی وایي نجینا هودا، موږ نجات ورکړو هود علیه السلام ته، والذین هغه کسانو ته نجات ورکړو آمنو چې ایمان یې راوړی، معه د هود علیه السلام سره، برحمت منا په رحمت سره رانیز د خپلنا، ونجیناه موږ دوی ته نجات ورکړو من عذاب غلیظ د عذاب سخت نه. وتلک عاد، الله تعالی وایي دا عادیان دي، جحدوا بآیات ربهم، دوی انکار کړی په آیاتونو د خدای سره، وعصوا رسوله، دوی نافرماني کړې د پیغمبرانو دی الله تعالی، واتبعوا امر کل جبار، دوی تابعداري کړې امر د هر جبار متکبر عنید سرکشه، واتبعوا ورپسې کړه شو دوی پسې په هذه الدنیا په دغه دنیا کې لعنت، ویوم القیامة یلعنون ایضا، دقسې تقدیر راوباسئ، واتبعوا ورپسې ولېږلی شو په
فی هذه الدنیا په دغه دنیا کې لعنتا لعنت و یوم القیامت یلعنون ایضا په ورځ د قیامت کې په دوی باندې لعنت ته الا خبردار ان عادا عادیان کفروا ربهم کفر کړي په خدای باندې الا خبردار بعدا لروالی د لعاد عادیانو د پر قوم هود چې قوم د هود علیه السلام وارسلنا الی ثمود الله تعالی موږ لېږلی سمودیانو ته اخاهم ورور د دې صالحه دا قصه موږ مخکې تفصیلي کړې وه ها دلته بیخي نه رامعاد کوم صالح علیه السلام الله سمودیانو ته رالیږلی و سمودیانو صالح علیه السلام نه معجزه وغوښتله چې موږ ته د تیږې نه اوښه راوباسه څلورنګه اوښه به او داسې شودې به کوي چې په اوړي کې سړې وي په ژمي کې ګرمي ټول قوم به سیراب کوي صالح علیه السلام ورته په دواړو سترګو خو ګورې دوه کاره به کوئ یو به د اوښې د اوبو نمبر یوه ورځ وي او بل لا تمسوها بسوء زخمی کوئ به یې نه قتل کوئ به یې نه په هغه شرط باندې عمل ونه کو اوښه زخمی کړله زخمی کېدلو په حالت کې اوښې حرکت کو پښې وهلې چغې وهلې حرکت یې کو خوځېدله او بیا یې قتل کړل ټول قوم په دې باندې راضي و اگر که دا کار یوه سړي کړی و هغه د دوی قوم سمود بدبخته سړي رب ذوالجلال عذاب ور باندې راوسته صالح علیه السلام ورته وایي 3 ورځو کې به عذاب راځي تصبحون اليوم الاول اوله ورځ به تاسو سبا کې داخلیږئ و وجوهکم مصفره مخونه به م زیړ وي په دویمه ورځ به داخلیږئ وجوهکم محمره مخونه به م سری په دریمه ورځ به مخونه تک توري بیا به هلاکېږي الله تعالی دوی هلاک کړل او هلاکت په کوم عذاب باندې مسلمانانو ورونو رب ذوالجلال جبریل علیه السلام پاسه نه چغه ور باندې وکړه ځکه دوی په اوښې باندې چغې ایستلې وي او لاندې نه ځمکې نه زلزله ور باندې راغله الله تعالی د عمل او د جرم مناسب سزا ورکوي صحیح د مسلمانانو ورونو وارسلنا الله تعالی موږ لېږلی سمودیانو ته اخاهم د دوی ورور په نسب کې ورور صالحه قال 3 وارې دا قصه تقریبا دا 3 وارې ده قال ورته یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو دغه خدای انشاکم تاسو پیدا کړي من الارض د ځمکې نه واستعمرکم فیها الله تعالی عمر درکړی تاسو لره پیه په دې ځمکې کې څه معنی اطال عمرکم عمر دراز دا د شماره در زمین عمر دراز دا د شماره تاسو ته درکړی شوی دی په ځمکه کې واستعمرکم فیها طال عمرکم فیها فاستغفروا د الله تعالی نه مغفرت وغواړئ ثم توبوا الیه بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ ان ربي زما خدای قریب فضل او رحمت قریب ده یا خدای نږدې ده بلا کیف مجیبن الله تعالی قبلونکی د دعا د قال ورته یا صالح ته خو موږ ډېر هوښیار سړی ګڼلی ته خو ولاکه هوښیار چې دا ګډې وډې وی پیغمبر ته وی قانو ورته وی یا صالح قد كنت فینا مرجوا ته وی په موږ کې مرجوا هوښیار قبل هذا مخکې له دې نه اتنهانا ته موږ منع کوې ان نعبد چې موږ عبادت وکړو ما یعبدو آباؤنا چې پلارانو زموږ عبادت کړی دی بت پرستۍ نه منع کوې و اننا لفي شک قوم ورته موږ په شک کې مما د هغه توحید نه تدعونا الیه چې ته موږ ورغواړې دې توحید ته مريب قوي شک قال ورته یا قوم رأیتم خبر راکین کنتو کزیما علی بینة په حجت باندې من ربي له جانب د خدای نه و آتانی دې سره سره الله تعالی ما ته راکړی منه لنیز د خپل نه رحمتا نبوت او هدایت نو فمن ینصرني څوک به زما کومک وکړي من الله من عذاب الله العذاب د الله تعالی نه ان عصیته که زه د خدای پاک نه نافرماني وکم فما تزیدونني و قوم تاسو ما ته نه زیاتوئ غیر تخسیر سوا د نقصان نه ورته یا قوم قوم هذه ناقة الله دغه معجزه د خدای اوښه ده هذه ناقة الله دا د خدای اوښه ده دا د خدای اوښه ده اضافت تشریفي د خدای خو اوښه نه لکم تاسو لره آیة نشانه فضروها پریدئ تأکل فی ارض الله چې خوراکي په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها و قوم رسول مکوئ د اوښې ته بسوء تکلیف مې زخمی کوئ مې قتل کوئ فیأخذکم عذاب قریب تاسو به ونیسي عذاب نږدې فعقروها دوی زخمی کړله مسلمانانو ورونو ټولو خو ولاکه زخمی کړي یو بدبخته پکې جوسو قدار یا قزار بن صالف
خو ټول قوم په دې باندې راضي و، ځکه رب ذوالجلال نسبت ټولو ته کوي. فقال رب مسلمان نوح او صالح علیه السلام ورته وایي تمتعوا پیدا حاصله کوي په دارکم په کورونو کې 3 ایام 3 ورځې الاربعاء والخمیس والجمعه، چهارشنبه او پنجشنبه او د جمعې په ورځ بس پیدا حاصله کوي. نور به الله تعالی تاسو درهم برهم نیست و نابود کوي. ذلک الله تعالی ورته وایي د عذاب وعد وعده د غیر مکذوب غیر مردود، دروغ نه ده واپس کولی بنشي. دعا بکو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په اخلاص سره مسلمانانو دعا وکي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم احفظنا يا خير الحافظين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين. اللهم افتح لنا يا خير الفاتحين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا خير الرازقين. اللهم سهل علينا كل امر عسير في الدنيا والآخرة. اللهم سهل علينا سكرات الموت. اللهم ارزقنا جنة الفردوس. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن. اللهم احفظنا من زوال الإيمان. اللهم احفظنا من زوال الإيمان. اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان. اللهم انصر المجاهدين والمهاجرين في كل مكان وقوهم على الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اجعلهم قاهرين غالبين فاتحين متفقين ولا تجعلهم مقهورين مغلوبين محكومين مهزومين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم السالمين والغانمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم ويتم أولادهم وعكس تدابيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم.